السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک بنده سوې ايډي بیرته خلاصه کړئ. یعنې ملګرو ستاسو د فیسبوک اکاونټ ده هغه له تاسو څخه بند سو. اوس که تاسو غواړئ چې بیرته هغه ترلاسه کړئ نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ فیسبوک ته، خپل فیسبوک اکاونټ ته. ګوره ملګرو دغه زما اکاونټ ته یعنې دغه بند سوی ده. اوس زه غواړم چې دا بیرته خلاص کړم. ملګرو کله چې زه پر دې باندې کلیک وکړم دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ. یعنې ملګرو ستاسو د فیسبوک چې هر څو پاسورډ ولو تاسو به هغه پاسورډ ورکړئ. یعنې ملګرو اوس ګوره زه رالم ما فیسبوک ته دا پاسورډ ورکړئ. کله چې ملګرو زه هغه پاسورډ ورکړم دغه رقم به بیرته ګوره تاسو راسئ دلته به لوګین باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو ګوره تاسو په لوګین باندې کلیک وکړئ دلته به دی تاسو ته دغه اپشن راړي. اوس ورته ګورئ ملګرو، ګوره ملګرو کله چې تاسو پاسورډ ورکړئ یعنې اوس دی دلته تاسو وایي چې تاسو فیسبوک اکاونټ بند سوی ده دغه تاسو بیرته خلاص کړئ. یعنې څنګه به تاسو دغه خلاصوئ؟ ګوره ملګرو دلته تاسو لیکلي دي اپلوډ ا فوټو اف یور سیلف. یعنې ملګرو د خپل ځان تصویر ورکړئ، یعنې خپل ځان وپېژنئ فیسبوک ته چې و دغه زما خپل اوریجنل اکاونټ ته زه بیرته غواړم چې دا خلاص کړم. نو ګوره ملګرو دلته به تاسو راسئ چوز فوټو به ووایي. کله چې ملګرو تاسو چوز فوټو ووایي دلته چې هر ځای ستاسو تصویر ولو خپل تصویر به تاسو ورکړئ. ګوره ملګرو ما خپل تصویر ور وښوئ. کله چې تاسو خپل تصویر ور وښایاست دلته به تاسو راسئ په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو د دې کم لوډینګ ده، لوډینګ روان ده، لږ انتظار ورته وکړئ. ګوره ملګرو دلته لیکلی دي فوټو اپلوډېډ، یعنې فوټو چې کوم ولو هغه اپلوډ شو. وایي تھینکس سلیم وی ویل سینډ یو اپډیټ وانس وی هیو ریسیوډ یور فوټو. یعنې موږ به تاسو ته بیرته میسج درکړو، یعنې تاسو به بیرته حال درکړو کله چې موږ ستاسو فوټو وګورو چې آیا دا هغه ستاسو اوریجنل فوټو ده او که نه ده، یعنې تاسو خپل تصویر ده او که نه ده. نو که چېرته تاسو په خپل فیسبوک اکاونټ باندې خپل تصویر درولی وو دلته به تاسو خپل تصویر ورکړئ. فیسبوک له خوا څخه به ډېر زر تاسو ته میسج راسي په 40 ګنټې اندر کې چې دغه ستاسو فیسبوک اکاونټ چې د هغه بیرته خلاص سو. نو بیرته به تاسو بیا تاسو وکولی شئ چې خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. ګوره ملګرو تاسو اوس تصویر ورکړئ هغه دلته تاسو ته خپل میسج بیرته راکوي. دغه میسج په ذریعه سره به بیرته تاسو بیرته خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. نو بیرته هغه خپله خلاصیږي. صرف او صرف به تاسو ته فوټو غواړي، یعنې تاسو به خپل تصویر ورکوئ. کله چې تاسو خپل تصویر ورکوئ بیا به هغه تاسو ته خپله اپلوډ سي. نو دلته به ملګرو تاسو اوکې ووایئ. کله چې مو اوکې ووایئ ګوره ملګرو نو اوس به تاسو ګوره ما درته ویل چې بیرته بیا تاسو ته له فیسبوک له خوا څخه میسج راځي. کله چې تاسو ته میسج راغلی بیا به تاسو ته خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوي وي. که ویډیو خوښه سوي وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ګوره ملګرو ما اول هم درته ویل چې صرف او صرف تاسو ته کله د فیسبوک له خوا څخه میسج راغلی یعنې ستاسو فیسبوک اکاونټ خلاص سو دلته تاسو خالي ورسئ خپل فیسبوک اکاونټ به خلاص کړئ. کله چې ما خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ هلته به یې لوګین کړئ ډایرکټ به ستاسو اکاونټ چې سي خلاص سي. نو ملګرو اوس د خدای په امان بیا میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.